د پښتو مشهوري تکړه او ښایسته سندرغاړي خاپري نغمې هم یوه تازه غلطه ویډیو اپلوډ شوې ده چې په سوشل میډیا د اور په شان خپره شوي او یو بل ته لاس په لاس کیږي. په دغه ویډیو کې ښکاري چې نغمه له یو شیخ سړي سره په یو کمره کې په بربند حالات همدا غلط کار کوي. ملګرو، که تاسو هم غواړئ چې د نغمې همدا غلطه ویډیو ګورئ نو په ویډیو کې را سره تر پایه پاتې شئ، او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. خاپري نغمه چې په اصل کې د افغانستان د قندهار ولایت سره تعلق لري، د خپل خوږ اواز او ښایسته حسن په وجه په لر او بر پښتنو کې ډیر زیات مینوال پیدا کړي دي. په سوشل میډیا د نغمې په اړه ډیرې زیاتې ویډیوګانې اپلوډ شوي دي او اکثره په هغه ویډیوګانو کې ویل شوي دي چې خاپري نغمې د خپل خاوند منګل څخه د طلاق نه وروسته عیاشاني او غلط کارونه شروع کړي دي. خو د هغه ویډیوګانو نه وروسته نغمه بیا لایف راغله او د دغو ټولو اپلوډ شویو ویډیوګانو سپیناوی وکړ او ویل چې دا هسې دروغ دي او په ما پسې پروپاګنډه ده. خو اوس د خاپري نغمې یوه بله ویډیو اپلوډ شوې ده چې پکې ښکاري نغمه له یو شیخ سړي سره په یوه کمره کې له یو شیخ سړي سره په لوس او بربند حالات کې ده. د خاپري نغمې دغه تازه وایرل شوې ویډیو پوره 8 منټه ده چې پکې ښکاري له یو شیخ سړي سره په یو کمره کې همدا غلط کار کوي او دوی ته د دغه غلط کار په وخت کې کیمره هم سیټ شوې ده او د دوی دغه ټولې بېشرمیانې او بدکاریانې پکې ریکارډ شوي دي. ملګرو، موږ غوښتل چې د نغمې دغه نوې وایرل شوې ویډیو دلته له تاسو سره شریکه کړو، خو چونکې دا پوره لوڅه او بربنډه ویډیو ده نو د یوټیوب د پالیسي په وجې موږ دلته له تاسو سره نشو اپلوډ کولی. که بیا هم د ثبوت لپاره د کوم ملګري په کار وي، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته کمنټ وکړئ، موږ به یې تاسو ته درولېږو. تاسو یې پخپله وګورئ، قضاوت وکړئ او د خاپري نغمې اصلیت هم وګورئ. او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ.